پدې صحابو کې یو صحابي او دا غنومو جلیبیب رضی الله عنه. دا ډېر عجیب انسان او غریب سړی او د شکل نه تور او چیتو او د مخې بالکل ښکلی نه غریب سړی او په کوم ځای کې به اوسېدو د رسول صلی الله علیه وسلم په جومات کې به پروت هلته به اوسېدو. رسول صلی الله علیه وسلم د رسول صلی الله علیه وسلم ډېره سخته مینه ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم ته پته و چې دې سړي له څوک داسې ترجیح نه ورکوي نسب یې نه و او رنګ یې هم نه و. رسول صلی الله علیه وسلم جلیبي هغه ورته نعم یا رسول الله واده نه کوې تاسې نه هغه یا رسول الله زه واده لا مال ولا نسب لا مال ولا جمال ولا نسب نه مال شته نه جمال شته نه نسب شته او مال څوک لور راکړي. رسول الله په خندا شوي درکې درته کوشش وکړي بیا اوس رسول الله بدوی پر ملاو شو ځکه ها جوړ اواده دې شروع کړی دی یا رسول الله موږ له څوک جنې راکړي نه مال شته نه نسب شته نه رنګ شته هیڅ نشته کوشش وکړه در وکړه په دریم پیرو ته رسول الله بیا و جلیبیب واده دې وکړو یا رسول الله موږ له څوک راکړي. رسول الله ته زید کوشش وکړه او موږ بدل جنې و یا رسول الله اسلام مستړی کوه او کته د خلکو د خبره کې نه زه د خلکو په مخ کې سپک یم ما له څوک دلته لور نه کېدل ټول چې خلک وشي. رسول الله سمو ته جلیبی لكنك عند الله لست بكاسب خدای الله په نس وګورته سپکنې ته ډېر درون سړی ته څه خبرې کوي موږ بدل کوشش وګوره اوس دې په سره کې ارمان دي چې دا واده وشوي او رسول الله ته ګوره د دې ارمان څنګه پوره کړي. یو کس راغی رسول الله په 500 کې اوچت انسان اوچت قبيله ولا او د لور خاول مړ شي راغی رسول الله په رسول الله سمو ته ستاره لور غواړو او هغه حياكم الله ومرحبا واهلا وسهلا او د رسول الله بزمان لور غواړي او زبچ دی ناکو رسول الله ته ګورې ځان نه غواړو خو دا مته چې رسول الله ځان و ځان نه غواړو چاره وی جلیبی بل غواړو جلیبی پریکوزي یا رسول الله کور ته مشوره اول مشوره نه چې رسول الله سره مشته غواړي او چې انسان کور ته کور کې خسته وي پلاني رسول صلی الله علیه وسلم ګرځتای لور وشته غواړي او هغه بس د خوشحالي نه مرحبا او دا خو د خوشحالي خبره دا ورسېله په موږ رااله ویزان نه غواړي بل چاله غواړي جلیبی او جلیبی بل غواړي رسول الله جلیبی بل غواړي نه بده به څو پلانې راغله سمو چې انسان موږ غول ور کړی وینه مخ وو چې هغه نه ور کړی جلیبی بل څنګه ور ځای شو مګر سره ځای شو نه ور او خاونو سره په دې متفق غریب سړی د شکل نه تک تور د چیته شکل بدرنګ دی په دغه جماعت کې بروجي ناغه د لوري ډیر ایمان ولا خزوه هغه د دنیا دا خبره ورته आवाज وکړو د خپل مور بلار ته اتردون امر النبي صلى الله عليه وسلم تاسو ولې د رسول الله خبر رات کوي کسي چلې د رسول الله خبر رات کوي تاسو او به ته دوی و چې رسول صلی الله علیه وسلم ما دی لګ لغواړي نو رسول صلی الله علیه وسلم چیرته ما ځای کولې نشي رسول الله ډیر او چې سوچ والے مثال دی هغه چې دا او چې قبيله ولا زنانه او د خولي زنانه دغه جوړې به لغواړي رسول الله په پته چې په دې کې خیر او مصلحت په دې کې د رسول الله دې پالتو فیصله او دغه نه کوي امور پلار متاثر شو او د جنې بوت جریبي بواته وشو پر رسول صلی الله علیه وسلم د هغه سړي غرمان پوره کو چې هغه په مخه دا خبره کوي رسول الله موږ له سود نور راکړي لا مال ولا جمال ولا نسب رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کورنۍ کې جنې وخته چې هغه د علاقه او چت کورنۍ ده او خولي جنې ده او دنیا خلک به ستل راغلي خو نه ده ورکړي چې وسور زبات جلیبی رضی الله عنه عجز له خونه غستنو د خزینه چې په مدینه کې دا وشو حي علی الجهاد الجهاد طرف راځي جلیبی چې انسان د رسول الله په مینه باندې د صفاتو بس هغه ټول مور او خپل سامان روان شو خپل جنې او چې خاندان ولا جنې هغه وادي چې کوم په ډیر مشکل باندې شي هغه سره پرې غوړو لار څنګه چې کله جهاد ختم شو رسول صلی الله علیه وسلم د عادت چې کله جهاد ختم شو خپل مرګري به کتو وشو ورک خونه دی وی ګوري او لړ وی کتو یا رسول الله پلانې ورکته ریوست مړې راو بیا ته وشو ورک خونه دی لړ
بیا د رسول شکر کو نه یا رسول الله څوک نشته بیا ته یو ګور کې څوک ګور کې څوک نشته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ولکنی لا اجد جلیبیبا زه جلیبیب نه یم په دې ژوندو کې مړ دی ګور دي صحابه ته سوچ لانه جلیبیب یو عام سړی غریب په جماعت کې ناس جلیبیب کوم چې سره سره ګوري کسان روان شو جلیبیب ګوري رضی الله عنه نه غدري موقین لک بهر دی کوم چې د میدان د منځ دی په دې کې نه پروت لک بهر دی چې صحابه به بهر دلاړو رسول صلی الله علیه وسلم نو جلیبیب رضی الله عنه په وینو کې تکشیر پروت دی او خواته و کافران مردار پراته دي رسول صلی الله علیه وسلم چې ورغه جلیبیب ویل په چړا شو وی وکسانی وجل نو دی وجل او راوچتی کو او په خپل غیږ کې کېنولو نور څه زینو هغه نور مړی يهودي شي په کټونو کې افارسه کې او د دې لپاره کټ څه زیو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غیږ کې نیولې او چاړي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کوي وی زده دنه مو د زمانه دی او زده دنه مو د زمانه دی او زده دنه مو د زمانه دوه چې انسان طوفان بالعباد سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشراع عالم لم يزل يستلذ المتاع